وشوله او دلته د نور څومره کډوال دي چې هغه د دې ځای نه بېځایه شوي دي که په دغې معنې د اتم کلي په حال احوال باندې راته مختصر کمنټس راکړي مننه وی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو تاسو زه شکرګزار یم چې تاسو ډېر پازیټیو رول پلی کوو په دې ایریا کې. دا ډېره سینسیټیو ایریا ده. زه به تاسو نه بیا داسې سوال کوم هره خبره چې تاسو یې کوئ نو پکار ده چې د دې خلکو ښېګړې او د خلکو او بدکاري دپاره تاسو اواز اوچتوئ. مونږ مخکې راغلي یو 2 ځله، دا زمونږ درېیم ځل دی مونږ چې څومره دا پیکیج دی دا د وزیر اعلی صاحب او زمونږ د باره چې کوم مشران دي د هغې که فرض کړئ ایم این ای صاحب ده او که هغه ایم پی ای ده او که سینیټر دی هغې په تعاون سره مونږ دا سامان راوړی ده. دا درېیم ځل ده، انشاءالله بیا بیا راوړو. زه به دا ووایم چې دې خلکو سره به مونږ هغه پورې امداد کوو چې کله پورې دې په خپل روزګار په خپلو خپو ودرېدلي نه. دې نه علاوه دا تاسو وینئ بارډر ده او دا سامان یا دا چې څه شی دی دلته دا اویلیبیلیټي فار مطلب چې اوس نشته، خو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې دا خلک خپل روزګار شروع کړي او روزګار نه په خپل بیا مونږ ته د دې زمونږ ته ضرورت نه وي چې مونږ به راځو. دې نه علاوه زه به دا وایم چې دا ایم این ای صاحب او ایم پی صاحب ما راضي کړي دي او د دې میاشتې د ننه مونږ د دې اوبو د صحت دا بندوبستونه کوو. څنګه چې تاسو مخکې ما اعلان وکړم زه د خپل طرف نه 2 ټیچران ما دې ته مقرر کړي انشاءالله په میاشتې به هغې سره زه د ټیچرانو تنخوا کې امداد کوم هغه پورې چې سرکاري سکولونه او هیلث فیسیلیټي دلته نه راغلي مونږ به خپل څه ارینجمنټ کوو انټرنل ارینجمنټ چې د دې ماشومان تعلیم یا د صحت چې کوم ضرورت دي دا مونږ پوره کوو. کتونکو یو قومي مشر حاجي احمد خویزی صاحب را سره موجود دی. یقیني خبره ده چې په سټارټ کې دوی د دې ولس سره ډېره ښېګړه کړې ده، ډېره مرسته کړې ده. مخکې استاد تاسو تعاون کړی دی، که په هغې باندې لنډ مختصر خبره وشي او نن چې دا کم تقریب را جوړ کړی شوی دی داسې به نور مهیر حضرات دي هغوی ته څه میسیج ورکړې چې راشي د دې ورونو څه ودرېږي د دې نن په دوی باندې مشکل دی، نن په دوی باندې سخته ده. د دغې په حوالې سره مختصر کمنټس راته راکړئ، خبرې راته وکړئ. مننه وی. السلام علیکم. زه تبسم صاحب زه ستاسې شکریا ادا کوم چې میډیا والا ملګري څومره چې دي څومره راغلي دي او دې ځای کې دي. نو دا درېیم ځل دی زموږ دا ډي سي چې راغلی دی او عسکري قیادتونو ټولو په کوښښونو سره چې زموږ دا علاقه شاړه وه په دې کې هېڅوک نه پرېښود او دا علاقه ډېره خرابه وه. نو دا درېیم ځل دی چې موږ راځو په خپله هم پکې امداد کړی دی. تاسو ته پته ده موږ پکې منډې کړي دي، تکلیفونه پکې مستري دي او نغد امداد هم پکې کړی دی. څو کسان دي هغه پټ نه دي ښکاره دي. اوس چې دا کوم پیکیج راغلی دی که نور داسې کسان دي دا علاقه مسکینان دي نه ډاکټر شته دی، شپې کړي دي، سهولیت کې کړي دي، په دې علاقه واوره شوې ده، تکلیف دی ورته، یخنۍ نه ساعت نه تېرېږي، خشاک یې نشته دی، بړستن یې نشته دی، کمبل یې نشته دی، ټول ورته تکلیف دی چې کوم قسمه د چا تعاون کېږي د بار ملکونو کېږي یا د هر چا کېږي او دوی چې کوم امداد وکړه او د حکومت نه مې اسټیج باندې مې ویلي دی او دا مطالبه ده چې کوم پاتې دي چې په هغوی باندې هم کار وشي او کوم را روان دي د هغوی دپاره هم خیالات وساتلی شي. مخکې زموږ مینې ورانې شوي دي، موږ ته تکلیفونه دي، هغه کوم چې مخکې راغلي دي علاقې کلاو شوي دي په مزه روانې دي نو هغې امداد هم موږ غواړو. ټولو ایجنسو یې ورکړی دی، پیکیج یې وله ورکړی دی، پی ډي ایم وله دغه ورکړي دي، تاوانونه یې ورکړي. زموږ په علاقه کې په مومندو کې یو شی هم نشته. نو موږ ټوله مطالبه کوو که د ساخیلو کورونه وران دي که د مساخیلو وران دي که نور عزیزان زموږ کوم دي په مومند ایجنسۍ کې اوس خو ضلع ده چې څومره دي د هغه ټولو موږ مطالبات کوو چې هغه په خپل ځای باندې چې هغه کورونه آباد شي. څه تاثرات لرئ نن دغه 140 کډې راللې دغلته یخني ده زه به دا ووایم واورې لوېدلي دي د دغې دپاره څه انتظامات روان دي څه شوي دي که نه دي شوي دغې باندې لنډ مختصر خبره که راته وکړي. مننه. او دا خلک راغلي دي دا ډېر ښه خلک دی، دا ډېر روغ خلک دی، انشاءالله دا جرګه باز خلک دي، دا محب وطن خلک دی. نو زه وایم چې د دوی سره مرستې وشي، دوی سره سکیمونه ورکړی شي، دا علاقه مخکې وړاندې بوتلی شي. مشره څه تاثرات لرئ نن تاسو راغلي وئ په دغه پروګرام کې په خپله شرکت وکړو ګډون وکړو څه تاثرات لرئ؟ جی دا خو چې دا کوم پروګرام د ډي سي صاحب یا نور کوم افسرانو دلته کرنل صاحب او ډي پي او صاحب دوی د خوا نه وشو دا خو موږ اپریشیټ کوو او دوی دپاره موږ اخبارونو کې هم دا دغه ورکړی چې یاره دوی مطلب دا دی 12 سال بعد دلته راله دا کورونه چې دي دا ټولې وران شوي دي. مطلب دا دی چې تکلیف ورته دی، جمع دی، موسم یخ دی، یو څو ورځې مخکې دلته کې برفباري شوې وه. نو موږ چې دوی سره دا کوم کومک چې ډي سي صاحب وکړو د دوی موږ شکریه
شکریا ادا کوو یا نورو کوم افسرانو په دې کې دغه کړی دی پروګرام دپاره دلته موږ مشران راغوښتي وو چې یاره دا په نظم او طریقې سره وشي انشاءالله ښه په نظم او طریقې سره وشو. نور به څه غوښتنې کې د خلکو نه نو کم مالداره دي؟ موږ خو چې کوم عزیزان دي او مالداره دي او هغه هر څوک دي د پاکستان شناختی کارت ورسره دی هغه زموږ ورونه دي هغوی ته زموږ دا ریکویسټ دی چې را دې شي او دې خلکو سره مطلب دا چې دلته 12 سال بعد چې کوم راغلي دي نو دوی ته ډېر تکلیفونه دي دلته چې څه هم وس کېږي که هغه مطلب لږ یو که ډېر نو هغه به موږ که لږ هم په ډېر بیا ځان ته دغه کوو انشاءالله او دوی سره د کومک وکړي د دوی دپاره زه خپلو مطلب دا دی چې کوم مالداره خلک دی هغوی ته زما دا درخواست او ریکویسټ دی چې را دې شي او دې ځای کې دې مرسته وکړي دوی سره کومک دې وکړي. ته موږ سره په دغه 140 کډوالو کې د دغه یو خاندان یو غړی را سره هم موجود دی. څه تاثرات لري، څه کمنټس ورکوي؟ کومو خلکو چې موږ سره تعاون کړی دی هر سړي د خپل وس مطابق کړی دی موږ د الله رب العزت نه دعا کوو چې هغوی ته د دوی نه په ډېر فیصدونو باندې هغوی ته بدلي ورکړي او مزید موږ د حکومت نه دغه مطالبات دي چې زندگی چې تیریږي دا په یو میدان باندې نه تیریږي دا په شړو کې نه تیریږي د زندګۍ د سهولیات چې کوم ممکن کوشش هغه د موږ طرف ته متوجه کړي کو هغه د نوکرۍ په سهولت کې وي کو هغه د مدرسې په صورت کې وي کو هغه د اوبو په صورت کې وي چې هر صورت کې وي او کوم ممکن وي داسې د خوږ ګوتې نه موږ حکومت نه نیسو چې بس راووره ورا باندې خو نه چې کوم ممکن وي کوم د وخت سره ممکن وي کیدای شي په میاشت کې کیدای شي په ګنټه کې کوم چې مسافر دي جی او هغوی خپل داسې تنظیمونه لري چې د خیر ښېګړې کارونه کوي هغوی ته به څه میسج ورکوي نن د هغوی نه دغه غوښتنه کوي چې تاسو بس موږ هر هغه اداره چې هغه د هر صورت کې ځان ته د انساني همدردۍ والوي او کول غواړي او کولی شي او وس لري موږ هغوی ته ویو چې دا ستاسو دپاره ډېر د افضل صدقې هغه مقام دی ځکه چې دا ټول داسې راغلي دي لکه په دشته کې چې بېشپانه رمئ ځکه چې د اوبو ضرورت شته د صحت ضرورت شته د تعلیم ضرورت شته دلته بس پسمانده چې ورته وایي که نه نو هغه څه د چا نه پټه نه ده هر سړي ته دا خبره ښکاره ده. قدرمنو کتونکو زه خپل پروګرام راغونډوم زه په هغه شتمنو خلکو غږ کوم کم چې د فلاح دپاره کار کوي کم چې د علاقې د ترقۍ دپاره کار کوي. نن دغه خلک 12-14 کاله د خپل وطن نه مسافر شوي کورونه یې وران دي علاقه ټوله ګډه وډه پرته ده د دوی تمهید دی د دوی سټارټ دی شروع ده په دغه شروع کې د دغه ورونو سره ملاتړ وکړئ په دغه شروع کې د دغه ورونو سره همدردي وکړئ په دغه شروع کې د دغه ورونو سره انسانیت او پښتو وپالئ. قدرمندو کتونکو په دغه خلکو زما دغه غږ دی کوم چې شتمن دي چې هغه راپاسي او د دې ورونو سره ملاتړ وکړي. د بل پروګرام پورې ما ته به څومره من راکړي اجازت په لوی الله مو سپارم.